د شال ټلویزیون قدرمند لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. قطر ته د افغان کارګرانو د لیږد شمېر 3000 تنو ته لوړ شو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي وایي قطر ته د افغان کارګرو د لیږد 2000 بسونه 3000 تنو ته لوړ شول. هغه وایي د نوملیکنې پروسه ښایي ډېرې اونۍ ونیسي تر څو ټاکلی هدف پوره شي چې بیا پکې مسلکي کسان غوره او واستول شي. د نوموړي په وینا چې خلک کولی شي د سراشپز، د اشپز لومړي مرستیال، د اشپز دویم مرستیال، د خونو پاک ساتلو خدمتګار، د ریزرو کولو استازي، شیدول وشونکي، د بریښنایي وسایطو تخنیکي متخصص، برقي انجینر، د هوټل د تفریح لارښوونکي، د خوړو نوشابو بس چلونکي، د پاککارۍ د میز همغږي کوونکي او د شپزخانې د یو برخې مسؤل په توګه نوملیکنه وکړي. هغه همداراز ویلي چې له ایران سره هم د کارګرو د لیږد په تړاو خبرې روانې دي او یاد هیواد د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر ته د تهران د سفر بلنه ورکړې ده. کابل کې د 8 میلیون ډالرو په لګښت د ممیزو د پروسس ستره کارخونه پرانیستل شوه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر له لوري د کابل په استالف ولسوالۍ کې د 10,000 ټنه کلني ظرفیت په لرلو سره په 108 جریبه ځمکه کې د ممیزو پروسس او بسته‌بندۍ یوه ستره فابریکه پرانیستل شوه. په یاده فابریکه ټال 8 میلیونه ډالر لګښت راغلی. مولا عبدالغني برادر د دې کارخونې په پرانیسته کې د کرنیزو محصولاتو د ارزښت لوړولو په برخه کې مهم ګام بللی او په هیواد کې د خصوصي سکتور له لوري پر پانګونې د ټینګار ترڅنګ ویلي چې هڅه کوي په کور دننه پانګوالو ته لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. ته یادونه وړله چې د دغې فابریکې له لوري پروسس او بسته‌بندي شوي ممیز به روسیې، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، هند، کاناډا، امریکا، بریتانیا او د ختیځ اسیا هیوادونو ته صادر شي. تیرو 3 میاشتو کې له ایران څخه 1.8 میلیونه افغانان راایستل شوي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال عبدالرحمن راشد د 1 کلنو لاسته راوړنو تشریح پروګرام کې ویلي چې وروستیو 3 میاشتو کې 1.8 میلیون هیوادوال له ایران څه باندې 184,000 له پاکستان او 15,140 تنه له ترکیې راایستل شوي دي. هغه ویلي دا مهال شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال په قربه هیوادونو او همداراز 2.5 میلیونه نور کورني بېځایه شوي دي. د ښاغلي راشد په خبره د طالبانو حکومت د مشر د فرمان پر بنسټ د کډوالو لپاره په 9 ولایتونو کې 38 ښارګوټي په پام کې نیول شوي چې له دې ډلې د 9 ښارګوټو سروې بشپړه شوې او د 9 نورو سروې تر کار لاندې ده. له تاجکستان څخه راستنېدونکو افغانانو لپاره شیرخان بندر کې یو روغتیایي کیمپ پرانیستل شو. د امیر روغتیا وزارت وایي چې د کندوز شیرخان بندر کې له تاجکستان څخه د راستنېدونکو هیوادوالو روغتیایي ستونزو ته د رسېدنې په موخه یې ګرځنده روغتیایي کیمپ جوړ کړی دی. یاد وزارت په یو خبرپاڼه کې زیاته کړې چې په دې روغتیایي مرکز کې د اغاخان بنسټ له لوري 2 ګرځنده روغتیایي ډلې په کار ګمارل شوي او راستنېدونکو ته 4 ساعته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په خبرپاڼه کې همداراز راغلي چې کندوز کې ټولو روغتیایي مرکزونو ته لارښوونه شوې څو د راستنېدونکو هیوادوالو روغتیایي ستونزو ته لومړیتوب ورکړي. هیواد کې د برېښنا زیرک میټرونه نصبېږي. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس عبدالباري عمر د 1 کلنو لاسته راوړنو تشریح پروګرام کې ویلي چې د برېښنا د زیرکو میټرونو د نصبولو پروسه نهایي شوي او ډېر ژر به ډیجیټل میټرونه په زیرکو باندې بدل شي. د نوموړي په وینا چې د زیرکو میټرونو په نصب سره به د برېښنا بیلونو د چاپ په برخه کې هم د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د راتلونکي شنبې په ورځ پاکستان ته سفر کوي. د راپورونو له مخې نوموړی به د دغه سفر په لړ کې له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره رسمي ناستې ولري او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو پر پراختیا بحث او خبرې وکړي. تسنیم خبري اژانس د ښاغلي پزشکیان د سیاسي سلاکار له قوله پاکستان ته د هغه د سفر خبر ورکړی دی. نوموړي تر دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره په یوه غونډه کې ویلي و چې د ایران د بهرني سیاست لومړیتوب باید له ګاونډیو هیوادونو لکه ترکیه، افغانستان، پاکستان، عراق، آذربایجان، ترکمنستان او د خلیج فارس له ساحلي هیوادونو سره د اړیکو پراخول وي. عرب لیگ او اروپایي ټولنې د حماس بې وسلې کولو غوښتنه کړې. د راپور له مخې قطر، سعودي عربستان، مصر، د عربي هیوادونو ټولنې، عرب لیگ او د اروپا ټولنې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړې چې له مخې د حماس بې وسلې کېدل او د غزې له حاکمیت څخه شاتګ ترې غوښتل شوی دی. یا د اعلامیه چې د اسرائیل فلسطین د اوږدې لانجې د 2 دولتونو حل لارې د بیا راژوندي کولو په موخه د یوې ناستې په ترڅ کې خپره شوې 18 هیوادونو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو ترې ملاتړ کړی دی.
دا سند چې اووه مخونه لري په صراحت وایي د غزې جګړې د پای ته رسېدو لپاره باید حماس له واکه لاس واخلي او خپلې وسلې د فلسطین خپلواکي ادارې ته وسپاري. دا به د نړیوال ملاتړ او نظارت لاندې ترسره شي څو د خپلواک حاکم او امن فلسطیني دولت د رامنځته کولو لاره برابره شي. اعلامیه همداراز د 2023 کال د اکتوبر په 9 د حماس لخوا پر اسرائیل شوي بریدونه چې د روانې جګړې پیل نقطه ګڼل کیږي غندلي دي. د دغه سند له مخې وړاندیز شوی و چې د جګړې تر پای وروسته په غزه کې د ثبات راوستلو لپاره یو نړیوال ځواک ځای پر ځای شي تر څو سیمه له نوي سیاسي او امنیتي واقعیت سره مخامخ شي. حماس تر اوسه د دې اعلامیې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د روسیې سواحلو سره نږدې ارام سمندر کې د ریختر په کچه 8.1 درجې زلزله شوې. د راپورونو له مخې د روسیې سواحلو سره نږدې ارام سمندر کې د ریختر په کچه 8.1 درجې زلزله شوې چې د هوایي ټاپوګانو لپاره د سونامي خبرداری ورکړل شوی دی. همداراز د امریکا او کاناډا لویدیځو ساحلي سیمو یعنی کیلیفورنیا، اوریګان، واشنګټن، بریتانوي کولمبیا، جاپان او جنوب ختیځ الاسکا لپاره هم د سونامي د تیارسۍ خبرداری ورکړل شوی دی. د سونامي د خبرداریو مرکزونو د معلوماتو له مخې دغه زلزله دومره زوروره وه چې د سترو سمندري څپو د راتلو خطر شته. چارواکو له ټولو ساحلي اوسیدونکو غوښتي چې خبرداریو ته جدي پام وکړي، لوړ سیمو ته ولاړ شي او له سواحلو لرې پاتې شي. د امریکا د سمندر پیژندنې او هوایي ادارې ویلي چې سمندري موجونه له نږدې څارل کیږي او که چیرې خطر زیات شي بیا به خبرداری ورکړل شي. بریتانیا ویلي چې که اسرائیل جګړه بند نه کړي فلسطین به په رسمیت وپیژني. د بریتانیا لومړي وزیر کیر سټارمر ویلي چې که اسرائیل په غزه کې د ویرونکي وضعیت د پای ته رسولو لپاره اقدامات ونه کړي نو بریتانیا به سپټمبر کې فلسطین د یو مستقل هیواد په توګه په رسمیت وپیژني. هغه همداراز ویلي چې هدف یې د یو عملي او خپلواک فلسطیني دولت د رامنځته کولو ترڅنګ یو خوندي اسرائیل هم دی. خو د اسرائیل بهرنیو چارو وزارت د بریتانیې د دې اعلان په ردولو سره ویلي چې د لندن بدلیدونکی دریځ د حماس لپاره یو انعام دی چې په غزه کې اوربن او د یرغمل شویو خوشي کولو لپاره یو چوکاټ ته د رسیدو هڅې زیانمنوي. سعودي عربستان غاري ثور ته برقي ریل پټلۍ جوړوي. د سعودي عربستان تفریحي ادارې مشر ترکی الفیصل وایي چې غاري ثور ته د برقي ریل پټلۍ پر جوړولو کار روان دی تر څو د حاجیانو لپاره ترانسپورتي سرچینې عصري شي. هغه ویلي چې د دې مونو ریل پروژې په بشپړېدو سره به د 2 ساعتونو پیاده مزل یوازې 3 دقیقو ته راښکته شي. نوموړي همداراز ویلي چې د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت اړوند ټولو تاریخي او سپېڅلو ځایونو ته د تګ راتګ اسانتیاو پر چمتو کولو کار روان دی. دا تاریخي او سپېڅلی غار د مکې مکرمې ښي خواته 3 میله لرې د ثور غره کې موقعیت لري او د ځمکې له سطحې څخه 2490 فوټه لوړ دی چې په ورختلو کې زایرین له ستونزو سره مخ وي. د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.